ښه راغلاست دوستانو، که چیرته زمونږ چینل په لومړي ځل تاسو وینئ نو زمونږ چینل در سره لایک سبسکرایب کړئ ترڅو نورې ویډیوګانو تاسو ته په وار سره ورسیږي. آیا اوس هم تبلیغاتي لوحې اغیزمنې دي؟ دې پوښتنې ته کولی شو په دوه ډوله ځواب وایي. لومړی ځواب ډېر لنډ دی، هو اوس هم اغیزمنې دي. مګر دویم ځواب پوره دی. که چیرې خپل اعلانات په اصلي ډول برابر او په مناسب ځای کې ولګوئ نو اغیزمن دی. دا په دې معنا ده چې نوش کوی په لومړي تبلیغاتي شرکت باور وکړو او دا فکر وکړو چې په ډیرو کمو پیسو لګولو سره به د میلیونونو کسان پام ځان ته راواړو. سربیره پر دې باید یو سروې ترسره کړو چې زموږ تبلیغاتي لوحې په کوم وخت او په کوم ځای کې ډیر اغیزمن تمامیدای شي. بل مهم ټکی دا دی چې د تبلیغاتي لوحو لپاره یوازې د $1 په لګولو سره بیا په دې تمه کینو چې دغه $1 بیرته لاسته راوړو یا زمونږ په عایداتو کې دغه $1 زیات شي. دا د نړۍ الکترونیکي سوداګریو ناسم تصور او فکر دی. د الکترونیکي تبلیغاتو لګښت یو څه زیات او له هغې څخه د نتیجې اخیستلو چټکتیا یو څه کمه ده. خو نه دا چې یوازې د مسلې منفي لوري ته فکر وکړو بلکې الکترونیکي تبلیغات ډېرې ګټې هم لري. دا ډول تبلیغات ستاسې د ځانګړې سوداګرۍ د هماهنګۍ وړتیا لري او د ویبپاڼې له لارې ستاسې د محصولاتو د خرڅلاو ډېرښت سبب ګرځي. بیا له ډیر بحث څخه د تبلیغاتي لوحو د جوړولو په اړه څو ټکو ته اشاره کوم. لومړی، په خپله طرحه کې دقت وکړئ او لاندې 3 مهمې پوښتنو ته ځواب ورکړئ. آیا ستاسې په تبلیغاتي لوحو کې له حده زیات حرکت څخه ګټه اخیستل شوې ده؟ که انټرنیټي لوحې که همدا ډول نو په خرڅلاو کې ناکامیږي. آیا په هغې کې د شرکت نښان شته؟ هیڅوک ستاسې نښې ته پام نه کوي ترڅو کوم ځانګړی مطلب لیدونکو ته وړاندې نه کړئ. آیا پر دې مو تاکید کړی چې د لوحې پر مخ کلیک وکړئ؟ اوس چې اصلي مطلب مطرح شو نو غواړم یو څه نوره رڼا پرې هم واچوم. د تبلیغاتي لوحو جوړول یو ساده او ټولیز اصل لري. تبلیغات باید ساده او یا ستاسو له ویبپاڼې سره په اړیکه کې وي. ډیری خلک د دې ډول تبلیغاتو ته پاملرنه کوي. که چیرې یو نفر په انټرنیټ کې د معلوماتو لپاره پلټنه کوي نو هغه په ښکلو حرکاتو او لوګوګانو پسې نه ګرځي بلکې غواړي د خپلې موضوع اړوند معلومات ترلاسه کړي. ستاسې دنده همدا ده چې پلټونکو ته په مناسب ځای او وخت کې سم معلومات وړاندې کړئ. تاسو ته ډاډ درکوم چې دا کار ډیر ساده او اسانه دی. هیڅ ډول طرحې ته اړتیا نه لري او خپله کولی شئ یو ساده بینر جوړ کړئ. له تاسو پرته بل هیڅ کس ستاسې محصولات او خدمات په ښه ډول نه پیژني. په ساده او روانو جملو خپل خدمات او محصولات معرفي کړئ او په خپله ویبپاڼه کې د پیرودونکو د ګڼې ګوڼې او جذب شاهد اوسئ. دویم، د لوګو یا سوداګریزه نښه یا د تګ راتګ جوړونه. تبلیغاتي بینرونه کولی شي ستاسې د علاقې وړ موخو ته پام سره له تاسو سره مرسته وکړي. آیا تاسې د یو سوداګریزې نښې جوړولو په لټه کې یاست؟ که یوازې غواړئ خپل ویبپاڼې په ټاکلي وخت کې له ډېرو لیدونکو د خلکو په ذهنونو کې د خپلې سوداګرۍ نوم ځایول ستونزمن کار دی، په ځانګړي ډول کوچنۍ او متوسطو شرکتو لپاره. که چیرې مو د دې کار لپاره پوره بودیجه په پام کې نیولې نو کیدای شي دا کار شونی وي. تبلیغاتو څخه په ګټې اخیستنې د ډېرو کسانو راجلبول کیدای شي یو غوره لار وي. که وغواړئ زیات تبلیغاتي لوحې په بېلابېلو ویبپاڼو کې نشر کړئ نو دا کار ډېر لګښت غواړي. په ځانګړي ډول کله چې تاسې د لوحې پر سر در کتونکو په هر کلیک باندې پیسې ورکوئ نو داسې فکر مه کوئ چې د هر کلیک به زموږ د پیرودونکو سبب شي. ښه لاره دا ده چې 2 یا 3 تبلیغاتي لوحو په اړوند ویبپاڼو کې ورکړئ ترڅو له مالي پلوه تر زیات فشار لاندې رانشئ. د لوحې د نصبول ځای. د تبلیغاتي لوحو د بریالیتوب راز د هغې د نصبولو په ځای کې پټ دی. اړینه ده چې لازم وخت ولګوو او د لوحې د نصبولو لپاره مناسب ځای وګورو. داسې ویبپاڼې پیدا کړئ چې په اړوند برخه کې له تاسو سره کار وکړي خو ستاسې خدمات او محصولات نه وړاندې کوي. کیدای شي د دې ویبپاڼو کتونکي ستاسې لوري ته جذب شي. د خپلې ویبپاڼې لومړی مخ داسې ډیزاین کړئ چې ستاسې ویبپاڼې کتونکي له تاسو سره پاتې شي. دریم، سم او پوره عمل وکړئ. د دې جملې معنا دا ده چې تاسې باید په یوه لوحه اکتفا ونه کړئ. لږ تر لږه باید 4 نه تر 6 په بېلابېلو اندازو او متنونو تبلیغاتي لوحې ولرئ. دا امکان لري چې په یو وخت کې هغه ټول امتحان کړئ او د هر یو لاسته راوړنه وسنجوئ. هره لوحه په خپل خاص وخت کې په مخاطبینو اغیز کوي ترڅو مودې وروسته باید بدل شي. په دې ډول ستاسې معلوماتو په راټولولو پیل کوئ او پوهیږئ چې کوم ډول تبلیغات اغیزمن دي او د راتلونکي لوحو د جوړولو بریالیتوب را هم راسته راوړي. تاسو کولی شئ د دې تبلیغاتو ځایونو ته بدلون ورکړئ او د هرې یوې لوحې اغیز په بېلابېلو ویبپاڼو کې وسنجوئ. 4، هر شی په دقت سره تر څارنې لاندې ونیسئ. کیدای شي ځینې تبلیغاتي لوحې په ځانګړو ویبپاڼو کې ښه کار وکړي. لاندې ټکي په نظر کې ونیسئ. د ویبپاڼې ځینې کتونکي داسې وي چې د تبلیغاتي لوحو په بریالیتوب مستقیم اغیزه کوي. که چیرې لوحه اغیزمنه نه وه نو کیدای شي دغه لاندې 2 دلیله ولري. د لوحې پر طرحې نیوکه.
کېدای شي په هغه سیمه کې خلک زموږ اړوند موضوع سره لیوالتیا ولري. چیرې تبلیغاتي لوحې په خپل کار کې بریالۍ وي نو دا د دې ښکارندوی کوي چې په هغه سیمه کې خلک زموږ وړاندیزونو ته سترګې په لار دي. هغه وړاندیزونه چې د لوحو په واسطه روښانه او په سمه توګه کتونکو او لیدونکو ته انتقال شوي دي. که ستاسو تبلیغاتي لوحې بریالۍ وي اړینه ده چې په هغې کې بدلون راولئ. کولی شئ د ډېرې اغېزې لپاره کال په فصلونو کې په بېلابېلو څانګې په هغې کړئ او په بېلابېلو سیمو کې امتحان کړئ. د تبلیغاتي لوحو څخه مناسبه ګټه اخیستل د محصولاتو او خدماتو بازار موندنې لپاره کېدای شي یو اغېزمن میتود وي. لکه څنګه چې مو مخکې یادونه وکړه د هر میتود د ټاکنې لپاره باید تحقیق او څېړنه وکړئ. د دې څېړنې او بررسي څخه کېدای شي ستاسې تجربه ترلاسه کړئ. آخري لارښوونه: هېڅکله داسې فکر مه کوئ چې دا میتود د ټولو خوښ دی، نو موږ هم باید له همدې میتوده کار واخلو، بلکې د خپلې سوداګرۍ لپاره د نورو مناسبو میتودونو په لټه کې شئ.